السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو حافظو ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده که چیرته د یو سړي نه سنت پاتې سي د جمعې 4 رکعتي سنت، دغه سنت د جمعې چې د جمعې لمانځه نه مخته کیږي، دا که سړي نه پاتې سي د جمعې د لمانځه نه وروسته یې راګرځول شته ده که نشته ده. نو محترم وروره، یوه خبر خو دا ده چې د ماسپښین په مانځه کې خو شته ده. علي قاري رحمه الله په دې بحث کړی ده چې هغه خو به راګرځوي، ځکه دا قضا نه ده، صرف دومره ده فوت د محل یې راغلی ده. و سنت الظهر انما فات محلها لا وقت فرضها. نو هغه خو به راګرځوي، یعنی د ماسپښین سنتو کې خو راګرځول شته ده چې علي قاري رحمه الله په فتح باب العنایه بشرح النقایه کې لیکلي، حتی دا بحث هم کړی ده چې اول به دا 2 رکعاته بیا کوي او که اول به 4. معتمد دی وایي چې دا ده اول به 2 رکعاته کوي بیا به پس له هغه نه 4 رکعاته کوي. دا یوه مسله شوله. او بل محترمه علامه حسکفي رحمه الله د دور المختار په متن کې یوه خبر لیکلی ده چې د نفلو د لمانځه نفل منځونه چې دي د هغې په 2مه قاعده کې به ته هغه کوي څه ورته وایي یعنی 4 رکعتي مونځ ده چې دا قاعده دی وکړه، دا قاعده کې به تر اللهم ربنا پورې به وایي، صلات بم په نبی علیه السلام وی تر اللهم ربنا به 3 رکعات چې جګیږي ته به دلته سبحانك اللهم وایي. خو دور المختار متن کې وایي چې یو د ماسپښین سنت قبلی او یو د جمعې قبلی او بعدی دواړه، دغه دواړو کې به بیا نه په 3 رکعات کې سبحانه وایي او نه به په اوله قاعده کې تر اللهم صل وایي. ولی به یې نه وایي؟ دی وایي لانها لتأکدها اشتبهت الفریضه، دا مؤکد سنت دی په نسبت سره نو مشابه له فرض سره دی. شامل لاندې تحقیق کړی محترمه چې دغه قبلی سنت د فتح القدیر د ابن النجیم رحمه الله د بحر الرایق نه نقل کړی ده چې د جمعې قبلی سنت چې دي دا مشابه دي، بلکې په منزله د ماسپښین د 4 رکعتونو غوندې دي، بیخي حکمونه یې ټول همغسې دي. او دا بعدي چې دي هغه دور المختار منلی دي، خو دغه شامی چې د ابن النجیم نه رد کړی د رد کړي دي وروره. نو د دغه تحقیق په بنا باندې داسې ده چې د ماسپښین 2 رکعتو مخکې مونځ چې سړي نه پاتې سي نو هغې قضایي خوسته ده. د شامي له دغه عبارت نه داسې معلومیږي چې د احکام هم هلته داسې دي، نو د دې قضایي هم شته ده. ځکه شامي وایي چې قال في البحر في باب صفة الصلاة أن ما ذكر مسلم فيما قبل الظهر لما صرحوا به من أنه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني ولو أفسدها قضائي بد 4 راوړي والأربعة قبل الجمعة بمنزلتها، دا په منزله دغه داسې دي. نو اگر چې شامي خو دغه ټکي باندې بحث کړی ده چې د 4 مخکینی د جمعې د لمانځه سنت دا لکه احکام داسې دي لکه د جمعې د ماسپښین قبلی سنت غوندې داسې دي، اما بعدي دغسې نه دي. شامي وایي چې د بحر الرایق نه نقل کړی، خو امام رافعي په شامي رد کړی، هغه وایي قبلي او بعدي دواړه یو شی دي. نو لاندې دا محترمه د شامي دغه تحقیق چې ده دینه داسې معلومیږي چې قضایي استه ده. او بل معارف السنن د علامه بنوري رحمه الله کې هم لیکلي دي، د انور شاه کشمیری رحمه الله نه نقل کوي. قال الشيخ وما اشتهر من عدم قضاء السنن عندنا فمراد دا ده چې انه ليس مؤکد نه دي، لکه خپل وخت کې چې څومره مؤکد دي هغسې مؤکد نه دي، صرف د مؤکدیت نه لږ راکته کېږي. نو له دې عبارت نه معلومیږي محترمه چې باید قضایي چې راوړل سي افضل ده. الله پاک د روغ جوړ لره. معارف السنن د بنوري، فتح باب العنایه د علي قاري او رد المحتار د ابن العابدین الشافعي.